درنو لیدونکو، نن درته د پاکستان او افغانستان په اړه مهم راپور لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان پرون د یوه لوړپوړي پلاوي په ملتیا کابل ته رارسېدلی دی. هغه د ولسمشر غني په رسمي بلنه کابل ته راغلی او ټاکل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې او بحثونه وشي. خوست او پکتیا کې بیا لسګونه کسانو کابل ته د عمران خان پر راتګ اعتراض کړی. د پکتیا مرکز ګردیز کې راغونډ شوي لاریونوال وایي چې افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سفر نمایشي دی. لاریونوالو یعنی پاکستان د ترهګرۍ کار پرېږدي شعار ورکړی او کابل ته یې د عمران خان سفر بې ګټې بللی دی. د اعتراض کوونکو په وینا څو چې د دغه هیواد په پالیسي کې تغییر رانشي، دغه ډول سفرونه هیڅ درد نشي دوا کولی. دغه راز په خوست کې هم لاریونوالو ورته شعارونه ورکړي او زیاته کړې ده چې دوی د پی ټي ایم ملاتړ کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په سیمه کې د له روان دوه مخي سیاست څخه لاس واخلي. دا لاریونونه داسې مهال کېږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان پرون کابل ته راغلی او له ولسمشر غني سره یې ګډې خبرې ناستې ته ویلي چې هیواد یې د سولې برخه کې صادقانه همکاري غواړي.